دا نبی آخر زمان دے محمد عربی السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. فیض محمد فیضی د کندهار له ولایت څخه سلامونه را لیږلي او د سلام نه یې وروسته لیکلي چې زه یوه پوښتنه لرم. پوښتنه مې دا ده چې یو عالم د مدرسې لپاره ځمکه په قرض رانیولې ده. اوس همدغه عالم د دغه قرض د ادا کولو توان نه لري. نو موږ دغه عالم ته د مدرسې د ځمکې یا د مدرسې د تعمیر لپاره د زکات پیسې ورکولی شو که یې نشو ورکولی. د زکات د ادا کولو دپاره شرط دا دی چې د زکات پیسې د زکات مستحق ته بغیر له کم عوضه ورکړی شي او د همدغو پیسو مالک هغه وګرځولی شي. نو د مسجد او د مدرسې په تعمیراتي کارونو کې د زکات د پیسو په مصرف کولو کې تملیک نه راځي. نو یو څوک نشي کولی چې د زکات په پیسو باندې مدرسې ته ځمکه راونیسي. څوک نشي کولی چې د زکات په پیسو باندې د مدرسې تعمیر جوړ کړي. څوک نشي کولی چې د زکات په پیسو باندې د مسجد تعمیر جوړ کړي. علامه حسکفي رحمه الله په در مختار کې په 2م جلد کې په 85 صفحه کې باب المصرف کې او هندیه په لومړني جلد کې 188 صفحه کې باب المصرف کې لیکي لا يصرف الى بناء نحو مسجد ولا الى كفن میت وقضاء دینه. دا د حسکفي عبارت دی. حسکفي لیکي چې د زکات په پیسو باندې مسجد نشي جوړېدلی. همدارنګه د زکات په پیسو باندې مړي ته کفن نشي اخیستلی. همدارنګه د زکات په پیسو باندې د مړي قرض نشي ورکولی. بیا ابن عابدین الشامی د حسکفي د دې عبارت لاندې نحو مسجدین د دې لاندې لیکي کبناء القناطر والسقایات واصلاح الطرقات وکر الانهار والحج والجهاد وكل ما لا تملیک فيه. د زکات په پیسو باندې نشي کولی چې پلونه جوړ کړي. د زکات په پیسو باندې نشي کولی چې څاګانې وباسي. د زکات په پیسو باندې نشي کولی چې لارې جوړې کړي. د زکات په پیسو باندې نشي کولی چې ته ویالې وباسي. اما که یو څوک فقیر وي او هغه د زکات مصرف وي، د زکات مستحق وي، تا چې هغه ته پیسې ورکړي بیا د هغه خوښه ده چې مدرسې لپاره پې ځمکه اخلي، مدرسه پې جوړوي او که د مدرسې لپاره ورته ځمکه د مسجد لپاره ځمکه اخلي او مسجد پې جوړوي. خو مستقیم څوک د زکات په پیسو باندې نه مدرسه جوړولی شي او نه مسجد جوړولی شي. ابراهیم خلیل الله دا کعبه کور د الله دا کعبه حجان وردرومي د زخمی زړونو دوا دا کعبه کور د الله دا کعبه د لاس یادګار د ابراهیم خلیل الله دا کعبه کور د حجان وردرومي د زخمی زړونو دوا دا کعبه